سلامونه احترامات مو قبول کې زه ستاسو حکیم ملګرو نن درته د فرد بقارت یعنې د کوم چې د زنانه هغه پرده چې د هغې د ځوانۍ یا د هغې د پیغلتوب نښه وي د هغې باره کې ویډیو ده کو تاسو د صحت او جنسیاتو علم حاصلولو دپاره نټ یوز کوئ نو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کې مننه. دوستانو تاسو به ډېر اورېدلي وي چې کله په دې باندې زموږ په معاشره کې ډېرې زنانه پرېښودلې هم شي چې په اولنۍ شپه خامخا د دې وینه راوتل دي یا د دې د فرد بکارت چې کوم دی بقاره اصل کې وي یا ناواده کړې جینۍ ته نو دې ته ځکه فرد بکارت وي چې د ناواده کړې جینۍ نښه ده چې کله دکه پرده وشلېږي وینه راشي په زنانه باندې ورسره تب هم راشي نو بیا وایي چې دا لکه ښه جینۍ ده او چې کله دکه ونه شي نو دا ناکاره جینۍ ده. دا زموږ د معاشرې خبرې دي او اوس راځو طبي خبرو ته میډیکل خبرو ته. اصل کې میډیکل یا طبي دغه بالکل فرد بکارت د یو جینۍ د عصمت یعنې د هغې د باحیا یا د بې حیا خبره نه کوي ځکه چې دا فرد بکارت په مختلف زنانو کې مختلف قسمه وي چا کې دا ډېر نازک وي او چاله الله دا ډېر زیات مضبوط جوړ کړی وي. د بعضې زنانو پیغلتوب کې بس یا چیندرو کولو سره یا داسې پړې کولو سره یا درس خوړو یا داسې بیماری د سیلان الرحم وغیره سره هم دا پرده ختم شي او بعضې زنانه چې هغې دا پرده ډېره مضبوطه وي نو هغې تر اخره پورې دا ورسوي خو چې کله کوروالی کوي دا ماته شي نو هغې ته بیا ډېر زیات تکلیف وي ځکه چې هغې کې د رګونه ډېر کلک راغلي وي او پرده ډېره سخته وي د هغې نو هغې باندې بیا تب هم ډېره زیاته لاړه شي ټوله ورځ ګرځېدی هم نه شي وینه هم ډېره زیاته وي. خو دا خبره نه ده چې د کمې زنانه دکه پرده نه وي نو هغه دې یعنې ګناهګاره وي ځکه چې اکثر زنانو دکه صف نازک چې کوم دی ډېر زیات نری وي یا کم وي د هغې په وجه چې دی نو داسې نورو مشغولتیاګانو یا څه بیمارۍ سره ختمه شوي وي بلکې بعضې زنانه داسې وي چې د هغې هم خو چې کوروالی وکړي د هغې نه وینه راونځي یا بالکل په نیش برابر وي د هغې وجه دغه وي چې د هغې د فرده چې کومه ده دا قدرتي طور باندې ډېره کمه جوړه شوي هسې په نوم باندې جوړه شوي نو دکه وه زموږ معلومات چې تاسو ته موږ درکړو ځکه د اکثر خلکو په دماغو کې دا یو غلط سوچ وي او په دې باندې ډېر کورونه روان شي یا د هلک چې دی ده ته دا ملګري داسې خبره وکړي نو دی بیا ځان سره سوچ کوي چې دا خو لکه پرده نه وه یا داسې او ټول عمر چې دی نو هسې بیسه چې دی ځان له هم رنځ کتلي د دماغو په رنځ کې او په خپل کوروالم شکونه شروع کړي نو فرد بکارت چې دا د طبي میډیکل تحقیق مطابق چې دی په لسو کې یو جینۍ چې د هغې وینم را شروع شي او هغې ته یا تب ټمپریچر هم سیوا شي او په لسو کې دا 9 جینکۍ داسې چې د دې پرده بکارت نازک وي په دې باندې څوک پوه نه شي یا هسې برای نام وینه پرې راشي. د بلې ویډیو دپاره موږ ته اجازت راکړئ ستاسو څه تپوسونه په کمنټ کې تاسو موږ ته کولی شئ تاسو ته به د خپل سوال صحیح جواب ملاویږي. د ټولو کورونو پښتنو ښځو سړو خویندو میندو عزتونه وساتي الله دې د ټولو عزتونه په امان کړي د ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان کو په چینل نوی سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ. شکریہ.